علما لیکي چې یو بادشاہ او داغه یو زوی نجومیانو ورته وی چې ستا دا زوی چې دی دا بزمره خوري او داغه نه بده مړ کی او په هغه شپه به خوري چې په کومه شپه د واده شوی کومه شپه د واده وشي په هغه شپه به زمره خوري او داغه نه بده مړ کی ډېر موده بادشاہ خو اول واده نه کولو زوی ته چې زمره ونه خوري او زوی دې ځوان شوه دې لکه خیال وکړو چې واده ورته کومه او دا د بادشاہ ټول طاقت با پاغه بنگلا او دروم چې په کومه بنگلا کې د ناوي او دی زمره برازي په کومه توپه بولګو ټوپکی بئی لوی قوت بتی غیر چاپیر واده تیار شو واده شو ډوله رااله کم بنگلا کې چې ناوي او زلمې دي غیر چاپیر تینا فوج ولاړ دی او سمره ایمونیشن چې دی هغه ټول د دې بنگلې نه غیر چاپیری خېده او سړی ورته ناست چې زمره برازي پکما دا ناوي دې زلمی ته وای چې اوس یو د الوا پلیټ راغې ناوي او زلمی ته ناوي ورته وای چې دا ټول طاقت د بنگلې نه غیر چاپیر و چې دا مې پلار ته نجومیانو ویلیو چې په کومه شپه ستاسو زوی واده وشي نو زمره به خوري او داغه نه بده مړ کی نو پلار می داغه حفاظت د پاره دا ټول فوج غیر چا پیرو درولې چې زمره رانش نو دا ناوي ورته وای چې ما د زمره ډولیدل نه دی چې د څنګه شکل دی نو د الک تیلر اواغستو او د الوا په دې پلیټ کې اوس د زمری شکل جوړ چې د زمری شکل جوړ کو تیار شو ناوی ته وی چې زمره داسې ده په مغه زمری کې الله روح پوکوالو د پلیټ نه را ټوپ کو د بادشاہ زوی د مړی وډی و مړی چې بادشاہ خبرې دو زوی مړ پروت سچلوش ناوی ورته داسې چل تاسو خیال راغی هغه کم قوت ته او کم طاقت ته چې تا الله را دی ولو غواړي او تابت اخلاص شتا کم طاقت او کم ذات چې د دنیا سٹار ستا د وګې نه کوزولې شي هغه طاقت سبا ستا اور میګم ماتولې شي نن پاکستان تباہ پدې ده او غرق پدې ده کم سړی چې د پاکستان حکمران شي ا د خدای داوو کی هغه وای چې هم چمن دیګره دې دا جوړ زما د پلار ملک دی او زما د پلار جیگیر دی زچ سوي ماغه بکیږي او زچ سکو ماغه بکی حکمران عزیزانو د ملک داسې پکار دی لکه عمر فاروق چې د شپې ګرځي گشت کوي نن ستا حکومت چې د شپې ګرځي او گشت کوي نو په جیبونو ډاکې اچي جیبونه شو کوي د غلونا حکومت زیات غل دی ما وړاندې دا خبره کړې و چې د اسمبلی د ممبرانو منډۍ لګېدلې و که نه وه لګېدلې تاسو ټولو ته پته نه وه یو پوسټینګ یو ځای نه بل ځای ته یو بدلی په 75,000 روپۍ یو ایکسین نه ډایرکټر جوړول په 3 لک روپۍ نو د غلو خاصه نامه بدنامه ده لوی غلو خو داو لوی غلو خو دوی دي ورشه یو انسپکټر برتی کوا په 80,000 روپۍ بیا دې ټولو دلالان
ساتلی دلالان دا اورېدو درته نه وایم مخامخ به په دې رزیلو ثابته کړم دا اورېدو نه وایم ما ته پته په دې منبرانو به 80 لک روپۍ سینټ لا ووټ ورکول د دوی اغستل مخامخ درته په ثابته قوم ته د ځان د پاره زما خپل کور لا نه دی جوړ نه زه به ستا څه خیال ساتم تمام خواص او عوام د دین عاجز دي چې هغه په دې 5 خبرو باندې علم حاصل کړي لومبنۍ خبره دا ده ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم سوا د الله نه بلی چاته نشته معین تاریخ دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشته یو آثار قیامت دی آثار قیامت دا بیان کړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د قیامت علامه بدای چې یو خبا ان تر الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان اغا خلق چې د ډېرې غریبۍ د وجې به ګډې او چیلۍ سرولې هغه به هم لوی لوی محلونه جوړ کی او په لوی لوی محلونو کې به اوسېږي بل د قیامت ورځ چې برپا کیږي نو د جمعې ورځ به د جمعې ورځ ته جمعه ویل ډېرې وجې دي خو یو وجه پکې دام ده چې دې ورځې ته جمعه ځکه وایي چې دا ټول کائنات به په دغه ورځ را جمع شي او د خدای مخې ته به پیش شي بل آثار قیامت دادی چې خلقو نه به حیا لاړه شي حیا به خلقو کې نه دار سړی به سترګې شلیدلې وي هغه حرکتونه به کوي چې الله دې امان راکړي زما په یاد زمون په دې ملک یو داسې دورم تیر دی چې مشر او سپینګیره سړی به